نو ورځ د جمعې وه چې الله تعالی دوی راکښته کړل. کله چې مځکې ته راکښته سول نو آدم علیه الصلاة وسلام ډېر ژړل، غمګین و. 40 ورځې دا د تاریخ روایت دی چې خوراک یې نه دی کړی. نو اوس که څوک دا وایي چې هغه وخت کې تاریخ چا لیکي؟ علماو په تاریخ کې لیکلي دي د کومو اثارو چې به لیکلي چې 40 ورځې خوراک نه کوئ، ژړل یې، او د دې دپاره چې الله تعالی یې توبه قبوله کړي او بېرته یې جنت ته بوځي. نو توبه خو یې الله قبوله کړه، ولیکن جنت ته الله تعالی تر مرګه پورې نور نه بیوایي، ځکه د الله تعالی دا تقدیر و لا یبدل القول لدی. د الله تعالی قول ما یبدل القول لدی، الله تعالی وایي زما فیصله نه بدلېږي. نو بیا دی په مځکه اوسېدی، توبه یې الله قبوله کړه. د توبې دپاره الله تعالی کلمات ورته نازل کړه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. آدم د خپل رب څخه د توبې کلمات یې زده کړې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دغه کلمات آدم علیه الصلاة وسلام ویلې، په دې سره الله تعالی توبه قبوله کړه. د ګناه څخه چې څوک توبه وباسي مقام یې نورم لوړېږي. نو مقام یې نورم پسې اوچت سو، ولې چې د ټولو انبیاو پلار، د ټولو رسولانو پلار سو، الله تعالی نبي کړی. مسند احمد کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وسوه چې آدم نبي و؟ نو نبي علیه السلام ورته وویل نبي مکلم.